السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د ویډیو ایډیټینګ لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم. که چیرې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو بیا به تاسو وکولی سئ چې په خپل موبایل کې ډېرې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ، او که تاسو غواړئ چې هر کوم ته ویډیو ایډیټ کړئ هغه تاسو په خپل موبایل کې ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی سئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ، او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ د هغه رقم به دوستانو تاسو راسئ په نیو پروجیکټ باندې تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو په نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړئ دغه ټولې ویډیوګانې دي. اوس که تاسو غواړئ چې هره ویډیو ایډیټ کړئ او هره ویډیو جوړه کړئ نو صرف په دوستانو تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. دلته ګوره دوستانو زه ویډیو ته رالم او زه غواړم چې دغه ویډیو جوړه کړم. د هغه رقم دوستانو تاسو د نیکسټ په بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو د نیکسټ په بټن باندې کلیک وکړئ اوس دغه ویډیو ده. اوس زه غواړم چې له دې څخه دغه میوزیک ختم کړم. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په د ویډیو میوزیک باندې کلیک وکړئ دلته به دوستانو تاسو والیم ته راسئ. دلته به دغه والیم تاسو 0% کړئ. کله چې وګورئ دوستانو دغه تاسو 0% کړئ بیا چې دغه تاسو پلی کړئ له هغې سره به ساوند نه وي. د هغه رقم ګوره دوستانو بېرته زه په بیک باندې ځم. د هغه رقم به دوستانو تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو نورې ویډیوګانې راخیستلی سئ، او که تاسو غواړئ چې میوزیک ورسره ودروئ دلته به دوستانو تاسو راسئ په میوزیک بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو مای میوزیک ووایي. نو ګوره دوستانو دلته تاسو د موبایل میوزیکان ټوټل دلته دی تاسو ته رااړوي هغه ټوټل دلته تاسو کولی سئ. او د هغه رقم ګوره دوستانو ایکسټریکټ اډیو چې ده اوس که تاسو غواړئ چې له یوه ویډیو څخه اډیو جلا کړئ او هغه اډیو ورکړئ نو دوستانو صرف په تاسو په هغه اډیو باندې کلیک وکړئ او هغه بیا دلته ایکسټریکټ سي، او صرف په دوستانو تاسو په پلس بټن باندې کلیک وکړئ نو دوستانو تاسو په پلی بټن باندې کلیک وکړئ هغه اډیو به دلته ورسره لګېدلی وي. د هغه رقم ګوره دوستانو که چیرې دلته تاسو والیم ته راسئ والیم تاسو زیاتولی او کمولی سئ. په سپلیټ کې ګوره دوستانو زه غواړم چې دغه ویډیو دا خوا ټوله ډیلیټ کړم تر دغه ځای دې دوستانو دغه پاته سي دا نور دې ختم سي. اوس دوستانو زه غواړم چې دغه د اډیو زیاته حصه ډیلیټ کړم. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه د اډیو زیاته حصه ډیلیټ کړئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو سپلیټ بټن ووایي او دلته به تاسو هغه اډیو روښیاست او دلته به دوستانو تاسو په ډیلیټ بټن باندې کلیک وکړئ هغه زیاته اډیو به چې سي ډیلیټ سي. د هغه رقم ګوره دوستانو که چیرې تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ په انیمیشن کې دوستانو تاسو انیمیشنان ورکولی سئ. دلته والیم تاسو زیاتولی او کمولی سئ. په کراپ کې دوستانو هغه ویډیو تاسو کراپولی سئ. که تاسو غواړئ چې دغه هر څونه کراپ کړئ هغه دلته دوستانو تاسو کراپولی سئ. او د هغه رقم ګوره دوستانو په ډیلیټ کې هغه تاسو ډیلیټولی سئ. په سپیډ کې دوستانو تاسو د دغه ویډیو سپیډ زیاتولی سئ، ماسک سو، روټیټ سو او د هغه رقم پیډ سو، کاپي سوله. نو دوستانو کله چې دغه ویډیو تاسو جوړه کړئ او تاسو غواړئ چې دغه په خپل موبایل کې ایکسپورټ کړئ په خپل موبایل کې سیو کړئ نو دوستانو بیا به تاسو راسئ په ایکسپورټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په ایکسپورټ بټن باندې کلیک وکړئ دا ایکسپورټینګ روان ده. دغه ویډیو به تاسو موبایل کې ایکسپورټ سي او تاسو په موبایل کې به سیو سي. دوستانو بیا دغه تاسو په ټیک ټاک باندې په هغه رقم فیسبوک باندې د فیسبوک په سټوریانو باندې په واتساپ باندې په یوټیوب باندې په انسټاګرام باندې تاسو له خپلو ملګرو سره شیرولی سئ. نو دوستانو ډېر ښایسته ویډیو ایډیټر ده. که غواړئ چې په خپل موبایل کې هر کوم ته ویډیوګانې جوړې کړئ نو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د هر کوم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.